مینو د لوپرې له غسل ورکړو که نه؟ زه په سعودي کې ناست یم، زه د هغې په کور کې نه وم چې ورکړی دی که نه. تا خور واته وایې چې لکه زما خدایي خور وه، سکه خور مې نه وه، د مور نه مې پیدا نه وه. دا خدایي خور څنګه یو ده؟ لکه څنګه چې دا ګفټران ستا روریان دي، دقې ته وایي چې دا ستا د موره نی پیدا و، ته ورته رور ووایه دقه شان چې دا تا کر دلته راځي. دغه رنګ دمام خدایي خور وه. او ستا خدایي وروڼه هم بیا ډېر دي که نه؟ او زما را خدای تعالی خدایي وروڼه ډېر دي. دا بخلي شوې ده او دا نه ده بخلي شوې. دا نو اوس یې په کم تاخ کې واچو شانه مینو غول غوښانه مړه شروع کړې دي، غول غوښان خورې لګیای مړي. تاسو نه دي پاتې، ژوندي ده تاسو نه دي پاتې چې کوم ټایم لوفره ژوندي وه او دا چل به یې راته کولو، نو هغه ټایم خو همدقې پښتنو ونه لایکونه ورکړي دي که نه چې دا نن دغه پښتانه راپاڅېدل او فتوې پرې لګوي. لیولې په ګلالۍ باندې جوړ کړی دی، راغلی ده کې ما ته لیولې ښیي او ما ته وایي لوپره په رښتیا مړه ده که نه. دا څوک و؟ په ورځ به د ګلالۍ سره په بروډ کې راستو نغدې او نغد چې کوم دي نو په اکاونټونو به ګلالۍ ته لیږلي کېږي او تپوس له مینوړه راځي. څوک و؟ دا هغه پروفیسر څه دی؟ هلکه پروفیسر خو ګوره زمونږ ورور دی. حقیقت دی خوښ دی که نه؟ موسی ته وایې زه حقیقت وایم. حقیقت خو مونږ ته هم پته ده، مونږ هم وینو ګورو، خو څه خبرې مونږ کوو او څه نه کوو. چې په حقیقت باندې شو نه بیا خو د هر چا ښځې سره موبایل دی، د هر چا د ښځې سره سیم دی، د هر چا د ښځې سره د هر څه کولو دي. فیسبوک یې ورسره کولو دي، سنیپ چیټ یې ورسره کولو دي، د ټول نه غټې یارانې خو په سنیپ چیټو کې روانې دي. ستا د خور سره به سنیپ چیټ کولو وي. دا څه دي؟ دا خو سنیپ چیټ دی، زه پې سټریکونه کومه. سټریکونه ته څه کاشي؟ اول د ښځو نه دا موبایلونه روچت کې زه به ووایم چا پښتانه یې وروره د لوریانو سره موبایلونه دي، پوه شوې؟ د ښځو سره موبایلونه دي، د خویندو سره موبایلونه دي. او لا اوس خو دا څه کې زمونږ چې بوډېګانې میندې چې په کورونو کې چې ناستې دي د هغوی سره هم چپړ تاخت دي. دا د سکرین موبایلونه هغوی سره بوډېګانو سره هم د سکرین موبایلونه راغلي دي. مینو سم دی حقیقت وي یارانو، حقیقت دی، حقیقت وي حقیقت. مینو مرخانه یو ورځ وروره لوپله تاسو ته عبرت شوه، موږ ته عبرت شوه. تا ته ګوره دی که اوس دغه طاله به مرګ نه راځي که نه تا له الله سرټیفیکېټ راغلی دی چې مرداره راته پیدا کړي وو. تا له ما ژوند هم درپې غوږونه نه کړی، ته به نه مرې. اوس کې خو ورشه ګلالۍ ته د میسج وکړه که نه هغه به راته ووایي چې یا مړه ده یا نه. اسلام آباد کې خو د هغې سره وه، زما سره خو نه وه، زه خو په سعودي کې ناست یم چې ته زما نه تپوس کې. ورشه ګلالۍ د سره وټساپ کې د هغې ته رنګ وکړه به راته ووایي. جواد لب یو دا سعودي ته کله درغلې وه؟ دا اوس راغلی وه که نه د روژې نه پیل عمرې له راغلی وه. نه روژه کې ریشه نه دې څه وي چې موږ به خدای په عمره باندې وبخي یعنې نه دا تاسو څه وایي دا الله غفور الرحیم دی. هېڅ پته نه لګي د الله د بخښنې. الله خو چاته دا نه وایي چې زه به دا کس بخم او که نه به یې بخم. دا علم خو چا سره په دنیا کې چا د سپي په اروا به ټول مرې والله کې چې چاته به یا کلمه نصیب کېږي یا به نه نصیب کېږي. راغلي یې په لوپرې باندې فتوې لګوئ، فتوې پې لګوئ. ای ستاسو په پرې خولو کې مې چازې وکم سره د غوله څه خاوند نه جوړېدو. ټیک شوه وی ویشته خاوند یې ځان هم وویشتو، نو هغه خو ځان هم پرې نه ښودو. د خاوند باره کې تاسو څه نه وایئ چې هغه ځان د الله په ګریپ کې ونیو خودکشي ورته ناستې ټنګې را ټنګې. دا اوس تللی یم یو هلک و جینۍ یې ځان سره راوستې وه. خفا افغان ولې پوه شوې؟ دا دیوال بیخ ته ناست و مخې ته یې چیلم ایښی و او دا چای یې مخې ته ایښی و. بس بیا به یې داسې به یې را ټینګه کړی رقمېلې په دې بل څنګ کې ته نه که نه شیخه زمونږ دقه را ټینګول ما ټینګول نه خوښېږي که نه. زمونږ د ملنګې ماحول خوښي چې بس قلار ناستې رباب خوښي، کله پکې یو سور غږی کله بل سور غږی او قلارې ورته ګاوې ماوې او به دغه شغل به د لاسو د خولې دا شغل کې به دقه زمونږ دغه مستی خوښي. زمونږ دا را ټینګول ما ټینګول نی خوښ که نه. سیده جلکۍ د ګوره دا څه یې په خوله دي دا یې په زړه مې ګوره. مینو کې کټ وټ نسته، په دې مې ورسره لګي. مینو ډېره بدرنګه ده، داسې دا لایق ښایسته ښکاري، نوره کجې نه یې ده قسم په خدای چې ورسې او ورته وایي مینو د دې نورو په رنګ هغه نه ده، بس نور ته پوهېږي. دقه نه یم که نه ولې
ما زما خو 5 فیټ زما هایټ دی 15 فوټه زما هایټ دی زه دنګه خو نه یم چې زه وایم زه دنګه یم نو دنګه خو یو ورکېږه بس ای شیخه تاسو به ټول زاړه زاړه شئ که نه 11 کاله بعد به تاسو همدغه رنګ زاړه او چا نه به مخونه تویدلي څوک په داسې ټیټ شوي همسا کې به ګرځي او دا مینو به 10 کاله بعد همدغه رنګ وي ښه ځوانه به ښکاري وړه وړه به ښکاري پوهېږې مینو یو خبره درته وکړم وکړه یاره بله ورځ ملګري راغلي وو وایي موږ د مینو مینهوالي وینو یم مال هغه اوس نشي راتلی هوټل ته مریضه ده قسم په خدای که دروغ درته وایم نو زه درته یو خبر وکړم شیخه تا سره چې کوم مینهوالم زما راځي که نه او ما کتل غواړي نو تش لاس راځي چېرته سړی ځان سره یو ګفټ راواخلي د یو 50 روپو ګفټ سړی راولي د یو 10 روپو ګفټ راوالي نو سړی پې خوشحال نو تش بس هغه بختار پښتو کې یو متل دی وایي تش پتور او دې شي ته مې ګوره نو دقه شی هم خو نږدسې مینهوال هم مزه نه کوي که نه وشرمېدم هغه تاسې دا د پیملي حال ځای نه ده دا کوټه چې ده بس دې ته مې داسې غلي ما خو ورکته ما څوک ستا کې که نه داسې غلی مې سر ور داسې کړ هلته یو د پیملي کسان راغلي وو ښځې ناستې وې کې یو 2 سړي وو بس دا د سړو یو دا یو طرف ته یو ښځه او سړی ناست دا بل طرف ته بس د دې دواړو د درې واړو سترګې داسې سره وجنګېدې را وجنګېدې یو شرمېدلی یم هلته بار خلک څومره ډېر ولاړ ټول له ما راته او یاره مال دا اوس وشرمېدي شرمو وشرمېدي تا له شرم نه درځي چې ته د فیملي حال شیشه کې ګورې دننه خو اکثر فیملیانې ناستي یې شیشه کې مې نه کتل په ګیټ مې ورخلاص که سر مې وردسي که نو ته سړي بچی چې ته ګیټ خلاصې او بیخي ورننوځې ښیښه دا ولې څوک راباندې ډېر خوشحاله دي څوک راباندې ډېر خفه دي چې دا ولې دا خو د الله ورکړه دا خو د الله په رحم او کرم کېږي د انسان په لاس کې خو نه ده مینو زه خو در باندې خوشحاله یم اولاد خو ډېر هغه ما ته ستا پته ده ته ما خوشحاله دا کومه ویډیو چې په فیسبوک باندې ګرځي راګرځي که دا خو رښتیا دي اوټ لوپري والله په بچیانو خو مغه ده ښوونځی به زه به درځم ملاوېږم به تاسو ټولو سره خورېږې زه لږ عربي زده کړم بیا مدیر سره به ګپ لګو سبا به یې در ولم زه لږ ژبه زده کوم سبا به ټول در مخکې کړمه در به یې ولم هوټل ته چېرته دا مدیر مدیر به هم درسي زه به یم جانځې به ټول به درسو هلته ناوړه دي ته هغه ته به ښکلې ویلکم وکړم لږ صبر وکړه داسې هغه ویلکم نه بس موږ درخو مه راباندې وکړې پیسې مه اخله ویلکم څو زیاتي به ګیر شوې په ثبوته مو نیولې په ثبوته خلکو به خبرې کولې ما به یقین نه کو شیخ ثبوت ته راغې شیخ ثبوت ته راغې نه جانزیب ښه هلک ده جانزیب ښه هلک ده مینو تا نه دي لیدلي نو نه ما خو بس تا چې څه وویل زه په هغې ټوله ورسېدم چې الف به د کم ځای باندې لاس وښلی وي یو وارې خو مې ویلې چې ورسه په دې بل څنګ کې ته ورکېنه مړه ورغلی به وې که نه دی که ته چا پاسوله خو وادینامارو ډیم لایټونه پکې لګېدلي توره تیارې ونې دي لاندې اوبه دي بس ورغلی به دوستانو یو ګل د څو کالو ده 27 ماشاءالله خو بیا زما سیار یم 3 کال ولې ته رسوی یاره زه د 30 ته نږدې یم بس ته بیا د 29 29 به تو بیا یو کم 10 شپې بیا ته دا مشال سي درس هم ماته په غېږ راوله چې څوک تکړه ده نه کمزورې بیچاره هغه اوس کمزورې شوې ده جانزیب ازمرې ولاد زما دا خو زما جیګر دی جیګر دا زما وراره دی الون سګنې زوی دی لبګ دې پټ کړی نه مړه مینو چې پټول کول نو مینو په پټه باندې دا واده کړی وی واده به دنیا ته سړی نور ته بارانو کې باندې راوټي وای په چتو باندې غړي غم خپل به دی پويږي لویدلې به دا یو دی دا ما سره مستیانه کوي دا سړی ما سره مستیانه دا یو د پزان کې ډاونلوډ کړی دغه خراب نه کی غلې شخ خره دی بي خونه بازا ته پیکیج کې ډایرکټ کارت را لګلی کیږي جانځي وته ناشته کلاړي کارت را لګلی کیږي دا غي مړه
ته اوس کومه داسې ګلپاڼه ولا اوس دې دلته نمبر ټولو ته ورکړه ورکه هغه نمبر زما بند دی ورځئ